د متلونو کیسې له خپل وطنه ګل وطنه کتاب څخه د کتاب لیکوال عبدالنافع همت، ویاند او چمتو کوونکی سید لودین. متل دی وایي چې وخورې په درویزه هیره به یې نه کړې مزه. درویزه یعنی سوال، ګدایي، فقر او یا لاس نیول. وایي چې یو سړی ډیر غریب و. له غره څخه به یې بوټي راوړل او په بازار کې به یې خرڅول. ښځې به یې هم د خلکو په کورونو کې په مزدورۍ کالي پرېولل او په همدې یې خپله ګزاره کوله. یو څه وخت وروسته ښځه بېوزلۍ تنګه کړه او نور یې تر وس تېره سوه. سړي ته وویل چې بس ته، ډېر خوارۍ مې وګاللې، زه نور کار نسم کولی. سړي چې هر څونه زارۍ ورته وکړې چې که ته کار ونه کړې، یوازې د بوټو په پیسو زموږ ګزاره نه کیږي. ښځې یې بیا هم خبره ونه منله، ویل زه نور کار نسم کولی. سړي چې بله چاره نه درلوده، ښځې ته یې وویل چې سمه ده، کار مه کوه، زه به خپل کار کوم او په همدې پیسو به ګزاره کوو. ښځې ورته وویل چې نه، په دې ډول ګزاره نه کیږي، یو بل کار پیدا که. غریب سړی چې هر څونه په کار پسې وګرځېد، بل کار یې پیدا نه کړ. آخر ناچاره سو او بیرته یې له غره څخه بوټي راوړل پیل کړل. ښځې ورته وویل چې که بل هیڅ کار نه وي نو سوال خو کولی سې. سوالګران هره ورځ ډېرې پیسې پیدا کوي او ښه ژوند لري. سړي چې هر څونه ورته ویل چې سوال کول بد کار دی، خو ښځې نه ورسره منله. ویل خیر دی، یو څو ورځې به شرمېږې، خو وروسته به عادت سې. که یو ځل دې د سوال او درویزې د ډوډۍ خوند ولید، بیا به دې دا خوند هیڅکله هیر نه سي. سړي بیا هم دې کار ته غاړه نه ایښوله. ویل نه، زه خپله خواري کوم. کله چې ښځه پوه سوه چې میړه یې خبره نه مني، نو له میړه سره یې په جنجالونو او جنګونو پیل وکړ. داسې ورځ به نه وه چې د دوی په کور کې به جنګ او جګړې نه وې. آخر خپل کور خو څه کوې چې ګاونډیان هم ځینې په تکلیف سول. سړي چې به هر څومره ګزاره کوله، ښځې بیا هم اوبه خوړولې. آخر سړی مرور سو او اکثره وخت به د خپلوانو کره اوسېدی. ښځه چې په کور کې یوازې سوه، نو په کوڅه او کلي کې له ښځو سره جنګونه پیل کړل. خلک ډیر ځینې تنګ سول، راغلل او د ښځې میړه ته یې شکایت وکړ. سړي چې د کلیوالو شکایتونه واورېدل، نو خپل خپلوان او دوستان یې راټول کړل او ورته ویې ویل چې زه دا ښځه طلاقوم. خپلوانو یې ورته ویل چې ته ودرېږه، موږ به یو وارې نصیحت ورته وکړو، که بیا هم سمه نه سوه طلاقه به یې کړې. سړي ویل سمه ده. د سړي خپلوانو ښځې ته ویل چې نور له خلکو سره جنجال مه کوه، موږ ټول په تا شرمیږو، که نه سمیږې نو میړه دې طلاقوي. ښځې چې د طلاق خبره واورېده، نو لږ آرامه سوه. یو څه وخت یې سم ژوند کاوه، خو وروسته یې بیا د پخوا په شان جنجالونه شروع کړل. میړه یې ورته ویل چې تا خو زما سره واده کړې وه چې بیا به شر او شور نه کوې، بیا دې ولې جنګونه شروع کړل؟ زړه دې راخوړین کړ، نور نو صبر نسم کولی، اوس دې نو خامخا طلاقوم. ښځې بیرې واخیسته چې میړه یې رښتیا طلاقوي. ویل داسې نه وي چې د شپې تیر ځای مې ودرېږي. په کلي کې مې هم خلک د ژبورې ښځې په نوم پیژني. خدای خبر چې بل میړه به پیدا کم. هغه و چې له ځانه سره یو چم جوړ کړ. له میړه سره یې غوړه مالۍ شروع کړې او بخښنه یې ځنځې وغوښته. ویل زه دا منم چې په خپله خوله مې ټول خلک د ځان دښمنان کړي دي، خو څه وکم، اوس مې عادت سوی دی. ما څو واره کوښښ کړی دی چې دا عادت پرېږدم، خو نه پاتېږي. ما داسې اورېدلی دي چې که څوک یوه میاشت د سوال ډوډۍ وخوري، نو هر ډول بد عادت ځینې پاتېږي. سړی چې اوس نو تر پزې راغلی و، هر کار ته یې غاړه ایښوله. ښځې ته یې ویل چې که څه هم دا د بې غیرتو خلکو کار دی او ډېر شرمېږم، خو ستا لپاره دا کار هم کوم. هغه و چې له غره څخه بوټي راوړل او خپل د عزت کار یې پرېښود او په سوال او درویزه یې شروع وکړه. سهار تر ماښامه به یې په بازار کې سوال کاوه او په هغه پیسو به یې د کور ګزاره کوله. یوه میاشت پرله پسې د سوال په ډوډۍ ګزاره وکړه. ښځې یو څه وخت سم ژوند کاوه، خو وروسته یې بیرته همهغه پخوانۍ نخرې شروع کړې.
سړی ورته وویل چې وا ښځې د خدای پار ته وګوره، د سوال ډوډۍ خو مې هم در باندې وخوړه، اوس ولې جنجال کوې؟ ښځې په خندا ورته وویل چې پر دواړو سترګو زه به جنجال پرېږدم او ته سوال پرېږده. سړی چې اوس په سوال او مفت ډوډۍ رشت سوی و، زړه یې نه غوښتل چې سوال پرېږدي. ښځې ته یې وویل چې خیر دی، زه به خپل سوال کوم او تا به ساتم، خو ته لږ سمه ګزاره کوه. ښځې ورته وویل چې پخوا خو سوال کول یو ضرورت و، اوس خو دا دی ما درته ویل چې سمه ګزاره در سره کوم، که مې بیا بده ګزاره وکړه هر ډول سزا چې راکوې زه یې منم. اول تا ماته نصیحتونه کول چې په کور او کلي کې مې مه شرموه، ټول خپلوان او سالیان را باندې خاندي، اوس چې څه په ځوانۍ او روغ صورت سوال کوې پر موږ خلک نه خاندي؟ ته په ځان نه پوهېږې، پر ما دومره خلک نه خاندي لکه پر تا چې خاندي. ما ته هره ورځ ښځې پیغورونه راکوي، وایي میړه یې ځوان او په صورت روغ رمټ دی، خو بې غیرته سړی دی، کار نسي کولی او سوال کوي. لنډه دا چې ښځې له جنجاله او سړي له سواله لاس نه اخیست او هر یو پر خپله خبره ولاړ و. آخر ښځې ورته ویل چې زه په یوه شرط ستا خبره منم چې ته سوال پرېږدې او د پخوا په شان خپله خواري او مزدوري وکړې. سړي ورته ویل چې ستا خوښه ده، جنجال پرېږدې که نه، خو زه سوال کول نه پرېږدم. ښځې چې له خدایه دغه ورځ غوښته ډېره خوشحاله سوه او په خندا یې وویل چې وخورې په درویزه هیره به یې نه کړې مزه. یادونه: دا متل په ډیرو پښتني سیمو کې ویل کیږي. کله چې یو څوک په یو ناوړه عمل رشد وي، په تیره بیا دا چې یو څوک په مړو سترګو ډوډۍ پیدا کوي یا د روزۍ ګټلو په لاره کې زحمت نه ګالي او له دې عادت څخه نه اوړي، نو خلک له دې عمل سره د کرکې څرګندولو په خاطر دا متل وایي. د کتاب لیکوال وایي چې دا کیسه مې په 1380 شمسي کال د کب د میاشتې پر 10مه نیټه د جنوبي پښتونخوا په سرانانو نومې سیمه کې له ښاغلي محمد یونس څخه اورېدلې ده. دی د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ اوسېدونکی دی. څه ښه یې ویلي دي چې یې وخورې په درویزه هیره به یې نه کړې مزه.